دغه د کار کړتګۍ نه خلکو نفرت کولو دغه له نږدې څوک نه ورتلل چې دوی په کوم شي لاس ووهل چې له چپتې نه وړلې چې دغه نشیانو پې لاس ووهلی او دا واحد رحمان رحیم سنټر دی چې دله ما پیشنټ راوستی دی ذمهوارۍ سره زه به یې ته وښیم چې څوک په مارکېټ کې څوکیدار دی ډېر دلته په پېښور کې ډېر هسپتالونه دي ډېر داسې ملګري مې هم شته چې هسپتالونه یې خپل دي خو زه د هغو هسپتالونو نه یم مطمئن صفا یم. السلام علیکم ملګرو حکمت جان ما رحمان رحیم سنټر باندې اچانک راځم نور زمان افریدي تاسو زمان ډېر ښه پېژنئ چې هغه په سوشل میډیا باندې چغې وایي چې یاره رحمان رحیم سنټر داسې او داسې نن درته دا حقیقت ښکاره کوم چې یاره نور زمان افریدي چې دا کومې چغې وایي په سوشل میډیا باندې چې یاره دا رحمان رحیم سنټر داسې دی او داسې دی د هغې ډېر صفتونه کوي خبر شوی یم چې دا هسپتال یې په خپله کلاو کړی خو چټي وایي چې دا د بل چا دی راځئ اچانک پې ورځو او دوی ټول حقیقت در سره ښکاره کوم زما سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی ښه جو برابر خیر دی رحمان رحیم سنټر د نور زمان افریدي سره څوک ډاکټر صاحب څوک شته نور زمان شته په خپله او شته یې ډاکټر صاحب کارډ راله کارډ در کوم کارډ راله ها دا واخلئ جي کارډ ګاډ والا هم سره سی ایچ سی هو شو جي زه مخکې شئ چېرته کوم طرف ته آفس نه دی آفس دی اوس ګورو که نه چې څوک شته مو که نه راخورلو ډاکټر صاحب څوک نه ناست دی که نه ځوان ناست دی که نه پټ پټ هسپتالونه کولاوی پوه شو چاته یم نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډاکټر صاحب څنګه یې ښه جوړ برابر خیر دی بخښنه غواړم ډېر اچانک راغلو که نه ما وایي چې نور زمان افریدي په سوشل میډیا باندې ډېرې چغې وایي رحمان رحیم سنټر داسې او داسې که نه نو خبر شوم چې دا په خپله هم پکې موجود وي پوه شئ زه خو داسې خبر شوم چې دا هسپتال یې خپل دی نور زمان به څنګه چل خطرناک ځای کې مې ګیر کړی ته خو یې چې هسپتال پردی او نور په خپله په آفس کې ناست یې یقینو که هسپتال ما دغه ملګرو دی او زه ویله اکثر رقم لاندې کېنو لاندې کېنو کوېشچنې زیات یې که نه چې هسې ودرېږې نو ټایم بیا ډېر زیات دی ښه دا راته ووایه څنګه راغلی دلته څه کوې ته خو په سوشل میډیا باندې چغې وایي چې زه هفته کې یوه ورځ راځم او کله 2 ورځې راځم ته کومه ورځ فارغ وم بیا دلته هسپتال کې وم ښه هسپتال کې سنټر کې او دغه کس مې نن راوستی دی ښه پیشنټ هم ناست دی پیشنټ هم ناست دی انشاءالله چې دوی دلته علاج کېږي او د علاج به انشاءالله چې دلته کمپلیټ کېږي نو مونږ ویله د بهر مقدار هم کړی دي دغه ډاکټر دی نور ډاکټران هم شته دي دنه څه کوېشچن تاسو کوئ ته وکړي صحیح ده نه به هم کوېشچن کوو تاسو نه هم کوو خو دا راته ووایه چې مونږ هم څه رانه خبرولو چې یاره تاسو داسې پټ هسپتال کولاو کړی دی تاسو خو ډېر سوشل ورکر ملګري هم شته د دې وجې هم نه کولاولو چې هغوی به بیا فری پیشنټ راکوي که نه د څه وجې مونږ ته نه ویل نه نه د پیشنټ نه ډارېږو خوشحالېږو مونږ یو چې دلته علاج وشي دا د ما د دغه ملګرو هسپتال دی دلته زه ویله راځم ما پکې ډېر پیشنټ دلته اچولي چې فری مې ورته راوستلي دا مې ورته فری راوستی دی ټیک ده دغه شان دی نو ما چې کوم پیشنټ دلته اچولي هغو باندې زه چکر راوښم دلته راځم قسم یې چې کوم سټیپ له رسېدلي دي څنګه شول څومره چینج پکې راغلو خو الحمدلله چې په دغه هسپتال کې کم چینج په پیشنټ کې راځي نو زه یم چې هغه روغ ویم داسې نه وي چې داسې نه پیشنټ وځي او هغه په کومه طریقه باندې تربیت شوي په کومه طریقه باندې یې ذهن چینج کوي څنګه چینجنګ پکې راولي نو دلته تقریبا که ته وایم چې 10-15 نه زیات ته ما راوستي چې هغو دلته فری علاج روانه نو زه هغه دلته ګورم چک کوم یې والحمدلله چې دغه هسپتال نه کم پیشنټ هغه شوی دی فارغ شوی دی بیا په نشو تماشو نه راوړلی د هغه مینه بیا د سپورټ سره وي هغه سوچ بیا د مینې محبت د امن طرف ته وي هغه بیا د مزدورۍ طرف ته سوچ وي د هغه د خپلو بچو سره د مینې محبت د مور او پلار د خویندې ورونو سره د مینې محبت یو سوچ جوړ شوی وي ډېر دلته په پېښور کې ډېر هسپتالونه دي ډېر داسې ملګري مې هم شته چې هسپتالونه یې خپل دي خو زه د هغو هسپتالونو نه یم مطمئن صفا یم ځکه نه یم مطمئن چې ډېر مې دغه شان دي وکتل زه ټول نه وښایم کوم به کې که نه او اکثر دلته په پېښور کې چې ما کم پیشنټ په نورو هسپتالونو کې اچولي دي هغه بیا بغیر وتلی بیا ماته شکایت شوی چې یارې دا خو واپس په نشو راوړلو او دا واحد رحمان رحیم سنټر دی چې دله ما پیشنټ راوستی دی ذمهوارۍ سره زه به یې ته وښایم
چې څوک په مارکیټ کې څوکیدار دی، څوک دیوډي کوي، څوک کارخانه کوي، څوک بهر ملک کې مزدوري کوي، څوک سپورټ کوي. ها دا راته ووایه چې نن سبا لکه تاسو دلته د هغه کس له علاج وکړو، اخو چې واپس لاړ شي په کور باندې نس وي، هغه بیا د نشو طرف ته سوچ راځي، نو هغوی ته د کاروبار بندوبست دا څه حساب وي؟ انشاءالله چې اوس دغه پیشنټ دا چې د ځینې فارغ کېږي که نه، چې مخکې به د ویزو ټول سیسټم هر یو شی برابر دی او ډایرکټ بهر نه تلو چې خپلو بچو له رزق ګټي، مزدوري ویله کوي. دغه شان د ډېر دلته چې کوم پیشنټ د موږ نه فارغ کېږي نو موږ یې فیملي ته یو په اډوانس کې چې کار ورته وکړو، چې به له بیا کار ونه کړي نو موږ به له منډه ترډه وهو، کار به له اوسو پکې مصرفوو یې داسې نه پرېږدو ځکه چې بیا یې طرف ته سوچ نه شي. او انشاءالله چې دا کار روزګار مې ته میلاو نه شي، دغه سوچ بیا نشو ته مشو ته نه راوړو. دلته الحمدلله موږ د ډاکټران چې کوم دي دا به له داسې تربیت ورکوي، داسې ټریننګ به له ورکوي، داسې ایکسرسایز ورکوي چې دو بیا سوچ صرف مینې محبت امن طرف ته وي، د روزګار طرف ته وي، د مزدورۍ طرف ته وي. ها ډېر ښه ډاکټر صاحب څنګه یې ته ښه شکر الحمدلله خیر دی جی الحمدلله. ډاکټر صاحب داسې اچانک راغلو، نورزمان افریدي خو سره بلد دی وایي چې لکه ډېر دا په سوشل میډیا باندې هم چغې وایي رحمان رحیم سینټر داسې مو چې نن حقیقت کور شو چې څه حساب وي. دې موږ سره د ډرګ ایډکشن چې کوم دی موږ سره نارمل 3 منث کورس دی، په 3 منث کې موږ سره ډېر گزاره کوي، ډېر بهتره کېږي او موږ سره ډېر احساس کوي. ډاکټر صاحب بیا راته ووایه چې د نورو هسپتالونو دلته پیشنټ لپاره څه سهولیت دي؟ جی دوی ته موږ ډېر زیات فیسیلیټیز پرووایډ کړي دي. تاسو خپل هم کتلی شئ، تاسو به وګورئ، ویډیو به تاسو هم درکړو. درسره نن تاسو دا پیشنټ وینئ، انشاءالله د دې کله دې ځان ډسچارج کېږي بیا به هم تاسو به ریزلټ تاسو موږ داسې ریزلټ درکړو چې بالکل تاسو ډېر زیات امپریس شئ او تاسو به بیا بار دلته وزټ کوئ. جی ډېر ښه. نورزمان افریدي بهر ماحول حالات دا ماحول ستاسو ته یو سیسټم وښایم جی څه محاصره بالکل ټریننګ ورکړي، ایکسرسایز ورکړي، باز هم شته، باز هم شته خبردار لمونځ سره جی دا هغه خلک چې د دې تر کې د وګوره بالکل جی خدمت کوي نه او کامو کوي ورته تاسو تخوري بالکل سکول سپراتی دا هغه پیشنټ چې دا خورونو کې پروتو دا په ډیرونو باندې پروتو توسره وسري کلو په جیو چې ګاندې کړټولو دا هغه پیشنټ چې دغه نه به خلکو نفرت کوله، دغه د کار کردګۍ نه خلکو نفرت کولو، دغه له نږدې څوک نه ورتلل چې دوی په کم شي لاس ووهل چې له چپتې نه وړلې دغه نشیانو په لاس وړی. دا هغه خلک چې په معاشره کې دغه ته ډېر سپک نظر کېږي، لیکن الحمدلله موږ رحمان رحیم سنټر دا یو داسې سنټر دی چې دغه سنټر د خلکو سره مینه محبت کوي، چې دا خلک یې راپورته کړل، خپلو سینو له یې راچوپ کړل، دلته یې راوستل، دغه علاج یې وکړلو. نو دا هغه هسپتال دی چې دلته اصلي خدمت کېږي، د انسانیت خدمت دلته کېږي. اصل کې د انسانیت خدمت پکار دی، دلته وګوره د دغو خلکو خدمت کېږي، دا وګوره دغه په منځ کې تسبیح ذکر کوي. دا د چا په برکت سره دا زموږ د رحمان رحیم سنټر په برکت سره داسې خپلو ځوانانو ډاکټرانو په برکت سره انشاءالله دا چې دوی نه ډسچارج کېږي بیا به تاسو وخت کې دا وګورو چې دا به څومره ښکلي وي او دا سره د معاشره د خلک څومره مینه کوي. بالکل هغه شی وي چې دونه به نفرت کوي، دونه خلک کرکه کوي. دا خلک چې موږ تاسو ته کرکه کوله، الحمدلله دغه شان ځوانان شته چې دې ځان له زده کړه دغه زړونو له یې مینه محبت ورکړه، مینه محبت یې پکې انسټال کړو، دغه سوچ یې پتا کړو، ریلیشن یې واړه نشي سي انکار زندگی سے پیار. تاسو هم ډېره مننه. ملګرو رحمان رحیم سینټر خاص داسې سوچ کړی نن سبا څنګه تاسو ته پته وي چې خلکو سره خپلو بچو له ټیم نه دو پردو بچو له دومره ټیم ورکړی او دلته راغلي د هغه ډیرانونه یې راوچت کړي او د دوی علاج کېږي. نورزمان ماما اخري کې څه میسج څه پیغام؟ زه اخري کې دغه پیغام ورکوم دغه ټولو کتونکو ته چې مهرباني وکړو چې په خپلو ځوانانو باندې ډېر خیال کوو، په خپلو ماشومانو باندې دغو خلکو سره مه پرېږدو چې هغه ډوکر وي، هغه بدعمله وي. اکثر چې دا نشه یې کېږي دا د خپلو ملګرو نه ډېر پکې اشکو په نورو وجه هم راغلي وي، خو اکثر د خپل ملګري نه کاس ډېر زیات خراب کېږي. نو په خپلو بچو، په خپلو ماشومانو، په خپلو ځوانانو وروڼو ورورونو باندې بچو باندې خیال وکړو چې په غلطو خلکو سره کښېنوي،
چې سي درته معلومات څه کوو چې د چا سره کې چې څه ناستا پاستا نو ان شاء الله چې بیا داسې مسالې نه راسي. ډیره مننه. ملګرو څنګه نور زمان مامو ویل چې په خپل بچو باندې خاص نظر وساتئ چې هغه چا سره کینی چې پیسې سره د پیسې کم ځای نه موبایل سره چې د موبایل کم ځای نه خپل بچو باندې خاص نظر وساتئ. د رحمان ریپ سنټر چې کوم نمبر یې په سکرین باندې چلیږي د سره ضرور کانټیکټ کړئ. ډیره مننه چې هر چرته هم الله خوشاله او آباد لره. نو راکې مال اجازه د الله